ګرانو او نازنینو کوشنیو د وایګل کوشنۍ ته ستړي مشئ. په دې هیله چې نازنین دوستان مې هر یوې روغ او خوښ واوسي. په دې اونۍ کې مې تاسې نازنینو دوستانو ته د واورین سړي په اړه یوه کیسه انتخاب کړې. تاسې ورته غوږ شئ، باور لرم چې خوښه به مو شي. وایي د ژمي له واورو ډکې ورځې وې. د کور په انګړ کې ډیره واوره پرته وه. 10 کلن حمزه چې د کوټې له کړکۍ نه انګړ ته کتل، خپل ورور ساحل ته چې د ټلویزیون په کتلو بوخت و غږ کړ: هله ساحله، دلته راشه او وګوره څومره ډیره واوره ورېدلې. ساحل په منډه د خپل ورور خواته ورغی او دواړه د انګړ په منځ کې د پرتې واورې په ننداره شول. حمزه ساحل ته وویل: ساحله څنګه؟ خوښه دې نه ده چې نن موږ دواړه د انګړ له پرتې واورې نه یو واورین سړی جوړ کړو؟ ساحل باندې دا خبره ډیره ښه ولګېدله او په خوښۍ د حمزه خبره ومنله. بیا دواړه انګړ ته ولاړل او د واورین سړي په جوړولو لګیا شول. دواړو یو غټ واورین سړی چې پزه یې له ګازرو او سترګې یې له سکرو وې جوړ کړو. حمزه خپل د غاړې دستمال د واورین سړي په غاړه کې واچولو او ساحل په منډه کوټې ته ننوت. د خپلې مور نه ټلیفون راوړ او بیا دواړو له واورین سړي سره ښه ډېر او ښکلي عکسونه واخیستل. ټوله ورځ دواړه ورونه له واورو سره ښه ډېر ولوبېدل. کله چې د شپې د دوی پلار کور ته راغی، نو دوی ورته د خپل واورین سړي او لوبو ټوله کیسه وکړه. پلار یې هم د دوی له لوبو نه ډیر خوښ شو او بیا یې دوی ته وویل: د کال هر موسم له خپلو نعمتونو نه ډک وي. ګورئ، همداسې چې تاسو نن د واورې سره په لوبو کولو ترېنه خوند واخیست، همداسې کله چې په اوړي کې دا واورې ویلې شي، نو لوبو نه هم موږ او تاسو ته ډیره ګټه را رسیږي او ځمکې پرې شنې کیږي او خړوبیږي. نو دا وه د دې اونۍ کیسه. نو نازنینو دوستانو، کله چې ستاسو خوا او شا کې واورې وورېږي، بیا تاسې څه ډول لوبې کوئ د واورو سره؟ په دې اړه ماته ولیکئ، زه به ورته په تمه یم. او تر بلې اونۍ مو په مخه ښه شه.